چې د مون نه پس یو دعا ده او دا دعا زه وایم په ځان بالکل فرض کې لازمي کوي او نبی علیہ السلام به هر فرض مون نه پس ویله اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها الله زما د هر کار انجام خکا د هر کار رزلٹ میں الله خکا انجام خکا اختتام خکا او اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله د دنیا او د آخرت د رسوایی نه وسات دا د دعا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان ذلک دعاؤه سوق چې دا دعا ډېر کوي نو لم يصبه البلاء حتى يموت د مرګ پورې په دمن الله مصیبت رانه ولي د مرګ پورې په الله مصیبت رانه او بل چې غټ مصیبتونه دي دا واړه د خو خیرت مصیبت ویل پکارم نه دي غټ مصیبت په الله نه راولي او بالخصوص هغه مصیبت چې د دین په باره کې مطلب چې دین خراب شي او بی دینه دنیا نه لاړ شي د مصیبت په الله نه راولي ګور دا دعا هم پکې ده کنه ټول نغټه دعا خدا ده چې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها الله د هر کار انجام مخکا زما د ژوند نه دي انجام مخکا اختتام مخکا چې الله خاتمه په ایمان کې دا دعا پکې ده کنه ده پکې نو نبی صلی الله علیه وسلم محدثینو مطلب دا ده چې په دین کې به د غټ مصیبت کم از کم نه رسی په دنیا کې هم د غټ مصیبت نه رسیږي بالخصوص د دین مصیبت به نه رسیږي دین خراب شي عقیده خراب شي خاتمه خراب شي الله به د انسان خاتمه په ایمان کوي او ضرور به په ایمان کوي زبیو هم تاسو راسوي وي اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة چا ته یاد ده لګو کسان ته یاد ده ګوره څونه اهم دعا ده ګوره د هر فرض منپسه استغفر الله الله اکبر تکبیر او استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او دغینه پس دا دعا چې اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا ولشي اجرنا طول واجرنا لمن طول بچکا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره او کو صرف ځان یاد بخل کې نو اجرنی وایا الله اجرنی من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ما بچ کا نور کو کر سکی خیرم ده کنه نتس دعا نه کو ټول دعا وکړه اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الله مونږ ټول دنیا او د آخرت د رسوایی او د شرمندګۍ نه الله محفوظ وساته الله دې عمل کړو توفیق محمد ابراهيم محمدي